راکړی شوی دی چې که چېرته تاسو په انګریزي ژبه کې تعلیم کوئ نو تاسو به ترقي کوئ. دا غلطه خبره ده. یو الله تعالی پښتون قوم ته یو بیله خاوره ورکړې ده چې هغه د پښتون قوم حق دی، د پښتون قوم کور دی. لامو تر اباسینا یوه پښتنه خاوره ده، ټول یو پښتانه دي او دا د پښتون قوم خاوره ده. قوم د یو ملک، د یو مذهب، د یو فرقې، د یو نظریې، د یو رنګ، د یو پیشې سره تعلق لرونکي خلکو ته نه وایي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو پښتنو ځوانانو، څنګه یې تاسو ټول؟ زما نوم منیبا خان دی. زه د خپلواک پښتونستان غورځنګ غړی یم. خپلواک پښتونستان غورځنګ ووټ نه غوښتونکي سیاسي پارټي ده چې د پښتون قوم دپاره کار کوي، د پښتو او پښتون دپاره کار کوي. لامو تر اباسینا پښتنه خاوره یوه پښتنه خاوره ده، ټول یو پښتانه دي. د عالمي دستور په مطابق په پښتنه خاوره اولنی حق د پښتو او پښتون دی. خپلواک پښتونستان غورځنګ په پښتنه خاوره د پښتو او پښتون هر اولنی حق ثابتول غواړي. ما تاسو ته څنګه چې پهله وویلو چې خپل حق غوښتل یا د خپل قوم ته کار کول ملک ماتول یا اسلام ماتول نه دي. دا غداري نه ده، دا تعصب نه دی، دا شرپسندي نه ده او نه دا د بلې ژبې یا د بل قوم سپکاوی کول دي. یاد ساتئ دا دنیا د الله تعالی ملک دی، په دې کې میشته، په دې کې آباد ټول انسانان، کاغه د هر قوم، رنګ، نسب، کسب، فرقې، نظریې، مذهب سره تعلق لري. ټول د انسانیت له اړخه د الله تعالی یو شان مخلوق دي. الله تعالی انسانان په قومونو او قبیلو کې د پیژندګلو دپاره تقسیم کړي دي. د څه دپاره؟ الله تعالی چې دا انسانان په قومونو او قبیلو کې تقسیم کړي دي، دا یوازې انسانان نه دي بلکې نور ټول مخلوقات هم په قومونو او قبیلو کې تقسیم دي. قومونه او قبیلې دا څه دي؟ قبیلې د قوم څانګې دي، قبیلې د قوم څانګې دي او دا قومونه او قبیلې د الله تعالی د دې ملک ادارې او د ادارو څانګې دي. الله تعالی هر یو قوم ته یو بیله بنیادی ژبه ورکړې ده، هر یو قوم ته بیل خوی خصلت، فطرت ورکړې دی، عادتونه ورکړي دي. څنګه چې ما تاسو ته وویل چې یوازې انسانان نه دي چې دا په قومونو او قبیلو کې تقسیم دي، بلکې الله تعالی د هوا، ځمکې، اوبو، ځناورو، مارغانو او میانو تقسیم هم په قومونو او قبیلو کې کړی. څنګه چې الله تعالی د انسانانو بنیادی قومونو ته بیله بنیادی ژبه ورکړې ده، خوی خصلت یې ورکړی دی، دغه شانتي دوی ته هم ورکړی دی. لکه باز او کارغه دواړه مارغان دي که نه، خو د باز او د کارغه ژبه بدله ده که نه، د دواړو خوی خصلت هم بدل دی، ځکه چې دا دواړه بیل بیل قومونه دي. اوس یاد ساتئ دا کېدای شي ستاسو ذهن ته دا راځي چې قوم څه ته وایي. قوم د یو ملک، د یو مذهب، د یو فرقې، د یو نظریې، د یو رنګ، د یو پیشې سره تعلق لرونکي خلکو ته نه وایي، بالکل نه وایي. که چېرته څوک تاسو ته وایي چې تاسو د یو ملک خلک یئ، تاسو په یو ملک کې اوسېږئ، نو تاسو یو قوم یئ. تاسو د یو مذهب سره تعلق لرئ نو تاسو یو قوم یئ. تاسو د یو رنګ یئ نو تاسو یو قوم یئ. تاسو د یوې پیشې سره تعلق لرئ نو تاسو یو قوم یئ. مطلب که چېرته څوک تاسو ته وایي چې تاسو په پیشه باندې ګجر یئ یا تاسو په پیشه باندې درزیان یئ، نو تاسو ټول بیل قوم یئ. تاسو استادان یئ په پیشه، نو استاد بیل قوم دی، انجینیر بیل قوم دی، ډاکټر بیل قوم دی. دا صحیح خبره نه ده.
کچېرته څوک تاسو ته وایي چې تاسو د یوې فرقې سره تعلق ساتئ، تاسو یو قوم یې، تاسو د یوې نظریې سره تعلق ساتئ، تاسو یو قوم یې، نو دا غلطه خبره ده. قوم مطلب ملک نه دی، مذهب نه دی، رنگ نه دی، نظریه نه ده. قوم مطلب پیشه نه ده. څنګه چې ستاسو خویندرونه شته، ستاسو ورونه شته، مطلب که چېرته ستاسو ورور ډاکټر شو، تاسو انجینیر شوئ، ستاسو پیشه بدله شوه که نه، مطلب تاسو بیل شوئ. مطلب تاسو یو رونه نه یې پاتې. دا سیده نه ده که نه، داسې نه ده که نه. ګورئ، قوم د هغه ګڼو قبیلو د خلکو ترمنځ ځان نږدې تړون ته وایي د چا چې وینه ډي ان اے، وینه مطلب ډي ان اے، ژبه، جامه، دود، دستور او کورني معاشرتي نظام کې نږدې تړون وي. ما تاسو ته وویلو که نه، قوم مطلب مذهب نه دی، فرقه نه ده، نظریه نه دی، ملک نه دی، رنگ نه دی، پیشه نه ده. قوم خلک په هر ملک کې پاتې کېدی شي، په هر ملک کې ژوند کولی شي. د قوم خلک د هر رنګ نه هم کېدی شي. د قوم خلک د هرې پیشې نه کېدی شي. د قوم خلک د هر یو مذهب نه کېدی شي. د قوم خلک چې دی د هرې فرقې نه، د هرې نظریې نه کېدی شي، د هرې پیشې نه کېدی شي. ځکه چې د یو قوم کېدو دپاره ملک، مذهب، فرقه، نظریه، پیشه، رنگ شرط نه دی. د یو قوم کېدو دپاره د یو بل سره نږدې د وینې د ډي ان اے تړون شرط دی. یاد ساتئ، د قوم د خلکو به ډي ان اے د یو بل سره تړلی وي، د یو بل سره نږدې، او هم دا وایي یو قوم جوړوي. د قوم د خلکو به همیشه یوه ژبه وي، بېله ژبه به نه وي. د قوم خلک به همیشه یوه ژبه وي. د لهجې فرق کېدی شي، لکه پښتو او عربي، دا دواړه یوې ژبې دي نه دي که نه؟ پښتو او انګریزي دا یوې ژبې دي. پښتو، فارسي یوه ژبه ده. دا بیلې بیلې ژبې دي. اوس کېدی شي زما څه خبرې تاسو ته لږې بدلې ښکاري، بدلې درته ښکاري، په اورېدو کې درته زما خبرې لږې بدلې ښکاري. دې ته ویلی شي د لهجو فرق. د دې مطلب دا نه دی چې زه بله ژبه وایم، د دې مطلب دا دی چې زما لهجه او ستاسو لهجه کې فرق دی. ژبه یوه ده، زه هم پښتو وایم، تاسو هم پښتو وایئ، داسې ده که نه؟ خو زمونږه د لهجې فرق دی، زمونږ ترمنځ د لهجې فرق دی. نو یاد ساتئ چې د یو قوم خلک به همیشه یوه ژبه وایي، د لهجې فرق پکې راتلی شي. لکه اوس مونږه ټول پښتانه، الله تعالی په قوم پښتانه پیدا کړي. الله تعالی پښتون قوم ته بېله بنیادي ژبه پښتو ورکړې ده. الله تعالی پښتون قوم ته چې دی بیل خوی خصلت ورکړي دي. لکه د پښتون قوم په خوی خصلت کې به مونږه دا راولو چې د پښتون قوم ته چې الله تعالی کوم خوی خصلت ورکړي دي، په هغې کې ننګ، ښېګړه، ویاړ، پت، حیا، مشري، جرأت راځي. الله تعالی دا خصلتونه پښتون قوم ته ورکړي دي. یاد ساتئ، الله تعالی چې مونږ ته کومه پیژندګلو راکړې ده، دا یې مونږ ته په څه وجه راکړې ده، او د هغې وجې نه الله تعالی خبر دی. خو چونکې مونږ ته دا پیژندګلو الله تعالی راکړې ده، نو مونږ ته نه ده پکار چې مونږ دې ته ژوند ورکړو. پکار نه ده، پکار ده که نه؟ یاد ساتئ، الله تعالی پښتون قوم ته یو بیله خاوره ورکړې ده چې هغه د پښتون قوم حق دی
د پښتون قوم کور دی. لامو تر باسینا یوه پښتنه خاوره ده، ټول یو پښتانه دي او دا د پښتون قوم خاوره ده. په دې اولنې حق د پښتون قوم دی او دا حق په ورله الله تعالی ورکړی دی او عالمي دستور هم دا دی چې د یو قوم په خاوره به اولنې حق دغه قوم د خلکو او دغه قوم د ژبې وي. لکه د ازبکستان په خاوره اولنې حق د ازبک دی. د چا دی؟ د ایران په خاوره اولنې حق د ایرانیانو مطلب د فارسیانو دی. د چا دی؟ د عرب په خاوره اولنې حق د چا دی؟ که چېرته موږ د پاکستان په سند کې موږ ګورو که نه، د پاکستان په سند کې د سندیانو په خاوره اولنې حق د سندیانو او د هغوی د ژبې ثابت دی. همدغه شانتي په پښتنه خاوره باندې اولنې حق د پښتو او پښتون دی. د چا دی؟ یاد ساتئ الله تعالی چې موږ ته دا کومه ژبه راکړې ده که نه، دا زموږ د وینې زموږ د ډي ان اے ژبه ده. د څه ژبه ده؟ دا زموږ د پوهې ژبه ده. د څه ژبه ده؟ تاسو په خپله ژبه کې زیات پوهېږئ که د بل په ژبه کې؟ د هر قوم ژبه چې دا هغه د هغه قوم د وینې ژبه ده. همدغه شانتې پښتو ژبه د پښتون قوم د وینې ژبه ده. نن د دنیا هر یو ترقي یافته قوم که تاسو وګورئ نو تاسو به خبر شئ چې هغوی خپلو ماشومانو ته په خپله خاوره په خپله ژبه کې زده کړه ورکوي، تعلیم ورکوي. د چا په ژبه کې زده کړه ورکوي؟ په خپله خاوره هغوی ته په خپله ژبه کې تعلیم ورکوي، ځکه چې هغوی د دې نه خبر دي چې ماشوم د ټولو نه زیات په خپله ژبه کې پوهېږي او پوهې دپاره په خپله ژبه کې تعلیم ضروري دی. ګورئ که تاسو یو کار کول غواړئ، تاسو په هغې باندې پوهېږئ نه، نو تاسو به هغه کار صحیح وکئ نه که نه. کله چې تاسو په یو کار باندې صحیح پوهېږئ نو تاسو هغه بیا کولی شئ. همدغه وجه ده چې د دنیا ټول ترقي یافته قومونه خپلو ماشومانو ته په خپله خاوره په خپله ژبه کې زده کړه ورکوي. د دنیا هر یو پوهه انسان به تاسو ته دا ووایي چې د پوهې دپاره په خپله ژبه کې تعلیم ضروري دی. ساینس هم دا وایي چې ماشوم د ټولو نه زیات په خپله ژبه کې پوهېږي. او یو بله وجه هم ده. ګورئ اول خدا واورئ چې د دنیا ترقي یافته کوم قومونه چې دي که نه، د هغوی بنیادي زده کړه د هغوی تعلیم په انګریزي ژبه کې نه دی. جاپان پیژنئ؟ جاپان چې دی هغه خپلو ماشومانو ته په خپله ژبه کې زده کړه ورکوي، تعلیم ورکوي. په کومه ژبه کې ورته ورکوي؟ همدغه وجه ده چې جاپان نن د دنیا په ترقي یافته قومونو کې راځي، ملکونو کې راځي نه؟ جاپان نوم تاسو ټول به اورېدلی که نه؟ دغه شانتي چین وګورئ. چین چې دی خپلو ماشومانو ته په خپله ژبه کې زده کړه ورکوي، په انګریزي ژبه کې ورته زده کړه نه ورکوي. تاسو خبر یې چې د هغوی ته انګریزي ورځي هم نه. موږ ته دا ذهنیت راکړی شوی دی چې که چېرته تاسو په انګریزي ژبه کې تعلیم کوئ نو تاسو به ترقي کوئ. دا غلطه خبره ده. یو خو په خپله ژبه کې زده کړه تعلیم د پوهې دپاره لازم ده او تعلیم خلک د پوهې دپاره کوي. نو په پردۍ ژبه کې د پردۍ ژبې د پوهې سره هېڅ تعلق نشته. او بله که چېرته تاسو د بل په ژبه کې تعلیم کوئ، د بل په ژبه کې مخکې ځئ، نو تاسو ځان له هېڅ ګټه نه کوئ. مطلب تاسو چې دی تاسو د نورو نوکران جوړېږئ. همدغه وجه ده چې نن د دنیا ټول ترقي یافته قومونه او ملکونه خپلو ماشومانو ته په خپله خاوره په خپله ژبه کې زده کړه ورکوي، ځکه چې هغوی خبر دي چې په خپله ژبه کې تعلیم د پوهې دپاره لازم دی. او بل که چېرته مونږ خپلو ماشومانو ته
د بل په ژبه کې زده کړه ورکوو نو موږ بل ته ترقي ورکوو او موږ خپل ماشومان خپل راتلونکي نسل د نورو غلام جوړو او هغوی همدغه وجه ده چې هغوی دا چرته نه کوي. موږ پښتانه یو، پښتو زموږه د وینې، زموږ د ډي ان اے ژبه ده، زموږ د پوهې ژبه ده. که چېرته موږ غواړو چې پښتون قوم مضبوط شي، پښتون قوم چې دی پوهه شي، نو موږ ته لازم ده چې موږ په پښتو ژبه کې بنیادي زده کړه وکړو. داسې به موږ پوهه شو او پښتون قوم به پرمختګ وکړي. یاد ساتئ ستاسو دا ژبه چې ده که نه، دا یو ستاسو د پوهې ژبه ده. یو تاسو ټول پښتانه د یو بل سره تړي دا ژبه. که چېرته ستاسو سره څوک ستاسو په ژبه کې خبرې کوي، تاسو ته به هغه خپل نه لګي. دا ژبه چې ده دا قوم خلک یو بل سره تړي. دا د پوهې دپاره هم لازم ده. که چېرته مونږ په خپله ژبه کې زده کړه وکړو، یو خو به مونږ پوهه شو، بل مونږ به پښتانه شو. او الله تعالی چې پښتون قوم ته کومه خاوره ورکړې ده، پښتون قوم ته کم وسایل ورکړي دي، هغه هر څه باندې بس زمونږ حق ثابت شي، ځکه چې مونږ به پښتانه شو. که چېرته تاسو غواړئ چې پښتون قوم چې دی دا پرمختګ وکړي، پښتون قوم ترقي وکړي، پښتون قوم مضبوط شي، نو د دې دپاره موږ ته لازم ده چې موږ په خپله ژبه کې زده کړه وکړو، خپل دود دستور، خپله جامه، خپل کورنی معاشرتي نظام ژوندی وساتو. یاد ساتئ زمونږ مشرانو بادشاهت کړی دی. تاسو د دې نه خبر وئ؟ زمونږ مشرانو بادشاهت کړی دی. وجه یې څه وه؟ هغو خپله ژبه، جامه، دود دستور خپل کړي، خپل خصلتونه یې خپل ساتلي، ځکه چې هغوی پښتانه وو. او یقین وکړئ پښتون ډېر پوهه قوم دی، خو دی د پوهې نه لرې ساتلی شوی دی په دې چل باندې چې دته یې د بل په ژبه کې زده کړه ورکړې ده، تعلیم ورکړی دی. پښتون ډېر تکړه قوم دی، خو دته په کتابونو کې نور یادېږي. دته د ده د قوم مشران، د ده د قوم اتلان، د ده د قوم هیروز نه یادېږي. همدغه وجه ده چې نن ډېر پښتانه دا سوچ کوي چې پښتون چې دی دا بس کې دیم نه، حالانکې دا غلطه خبره ده. پښتون هغه غیرتي، هغه جرأتي قوم دی که نه چې نن هم تینا د دنیا هر یو قوم یریږي. نن که چېرته د پښتون قوم دا حال دی که نه چې پښتون پورې خنداګانې کېږي، د پښتون ناپوهه پاتې کېږي، نن پښتون کمزوری دی، نن د پښتون په خاوره د پښتون اولنی حق ثابت نه دی. د هغې وجه دا ده چې نن پښتانه نه دي پاتې. پښتنو خپله ژبه پرېښې ده، پښتنو خپله جامه پرېښې ده، پښتنو خپل دود دستور پرېښی دی، پښتنو خپل کورنی معاشرتي نظام پرېښی دی. دې شیزونو چې دی پښتون د یو بل نه جدا کو، او چې کله تاسو جدا شئ ستاسو طاقت هغه همرنی څومره چې ستاسو په یووالي کې. دا سیده که نه؟ نو که چېرته تاسو غواړئ چې پښتون قوم پرمختګ وکړي، نو په خپله ژبه کې زده کړه، تعلیم، ځان کوشش کوئ چې په خپله ژبه کې پوهوئ. صحیح ده که نه؟ په خپله ژبه کې خبرې کوئ، خپل جامې ته، خپل دود دستور ته، خپل کورني معاشرتي نظام ته ژوند ورکئ، د خپل تاریخ نه ځان خبر کئ. یاد ساتئ دا نه ده چې که چېرته پښتون قوم مضبوط شو نو اسلام به مات شي. د پښتون مذهب څه دی؟ نو چې پښتون مضبوط شو د هغه مذهب به نه مضبوطېږي، مضبوطېږي به که نه؟ نو تاسو چې دی تاسو پښتانه شئ. مونږ وایو ای پښتنو پښتانه شئ چې په خپله خاوره شته شئ،
په خپله خاوره مالکان شئ. یاد ساتئ ستاسو په خاوره باندې چې څومره وسایل دي که نه، که هغې باندې ستاسو اولنی حق ثابت شو نو ستاسو هر یو ماشوم به د عربیانو نه چې دی زیات مالداره وي. الله تعالی پښتون قوم ته خصلتونه، ځمکه، هر یو شی چې دی د قدر د تعریف وړ ورکړي دي. نو پښتنو پښتانه شئ چې په خپله خاوره شته شئ.